زنانه ودیدله نو مور یې ورته نصیحت کو، ډېر ښکلی نصیحت یې ورته وکړ. ښځې ته خپلې لور ته وایي د خاوند به د دریو خبرو خیال ساتي. د سترګو خیال به یې ساتي، د غوږونو خیال به یې ساتي، او د پوزې خیال به یې ساتي. څومره لنډې خبرې دي. نه دا که مور لور ته وکړي خو قصه ختمه ده. د خاوند د سترګو به خیال ساتي، د خاوند د غوږونو به خیال ساتي، او د خاوند د پوزې به خیال ساتي. وی څنګه به د سترګو خیال ساتمه؟ وی هر ټیم به ډولی ډولی ګرځي، ښکلې صفا کپړې به اغوندي چې خاوند درته داسې ګوري او تا ډولی ډولی کپړې اغوستې. دا د شریعت مسله ده. خاوند ښځې ته وایي ځان سنبال که، او ښځه وایي ځان نه سنبالو. شریعت دې خاوند ته د ښځې د والو اجازت ورکوي. که د دې ټیم کې دا ښځه وډبوله نو ټیک ده، او بالکل ټیک ده، خو شرط په دی چې هغه ډولی کول، هغه ځان سنبالول چې هغه د شریعت مطابقي. که دی ورته وایي چې لوپټه لره که ځان سنبال که، خو لوپټه به نه پسروي، نه، دا د شریعت مخالف دی. ما ته لږه وګډېږه نو دا هم د شریعت مخالف دی. بعضې سړی وایي دا خو ما ښځه ده. نه، بعضې فعلونه قبیح دي. ګډا نه ده، ګډا په شریعت کې حرامه ده. که ښځه خاوند ته کوي او که غیر محرم ته کوي، خدا نفس ګډا ټیک نه ده. نو داسې مطالبه به تاسو نه کوئ چې هغه د شریعت مخالفي. وایي د شریعت په روح کې دننه ځان ډولی کلک او دې ځان نه سنبالو، نو وایي ډبوه. شریعت په څو خبرو ښځه والی شي پته درته شته؟ په کمو کمو خبرو ښځه والی. تاسو چې ایله مالګه په سالن کې کمه کې نو راباندې کوي پې، ته کتابونه ګوره په دې ته ښځه والی شي. څه خبره ده؟ کپړې نه استري کړي راباندې کې پې، په دې ته ښځه والی شي. ملا محمود رحمت الله علیه پیژنې؟ ملا محمود ولې نه پیژنې؟ یو محمود الحسن او یو ملا محمود و. په دارالعلوم دیوبند نه جوړ شو. د انار د ونې د لاندې کېناستل، د استاز نوم یې ملا محمود او د شاګرد نوم یې محمود الحسن. وروستو ترې الله شیخ الهند جوړ کړو، دا محمود الحسن و. نو یو استاز او یو شاګرد، نو ملا محمود استاز و، دا د دیوبند بانی و. د انار د ونې د لاندې کېناستو، درس شروع کړو. اقا ملا محمود یو کس خوب کې لیدلی و، کتابونو کې لیکلی دي. کس وایي ما ترې نه تپوس وکړو چې حضرت الله وبخلي؟ وی چې آو. ما په صحیح وبخلي؟ وی چې په داسې رکوټې عمل یې وبخلم چې زما یقین ناغست. ما تپوس کوم خوب کې حضرت څه؟ وی ما ته وی چې یو ورځ مې بیبي په سالن کې مالګه سیوا کړه، مالګه پکې نه وه. ما اراده وکړه چې دې خدا مالګه پرېښې ده، دې ته څه ووامه؟ بیا مې وی چې زه بنده یم، زما نه د ورځې څومره کارونه هېرېږي، نو دا هم د خدای یو بنده دی، نن د دې نه هېر شي. بس غلی پاتې شوم. هغه ډوډۍ مې وخوړه او بې مالګې ډوډۍ مې وخوړله. الله راته وی په حق کې دې بخمه چې بې مالګې ډوډۍ دې خوړلې وه، او زما یو بنده ته دې صبر کړی، زه ډېر غیرتي ذات یم. نو ته چې بیبي مالګه پرېږدي نو ته پرې راباندې کړې. ښځه به ته په مالګه وایي، تا نه هېر نه کېږي، تا نه چېرته هېر نه دي راغلي. نو په دې به بیبي نه ډبوي. د بیبي د ډبولو یو 3 ځایونه دي. ته ورته وایي ځان سنبال که، هغه ځان نه سنبالي نو وښلی شي. خو ګورې وال به څنګه وال کوې پته درته شته؟ صاحب د جلالین لیکلي دي، وایي ګورئ چې وینه ونه ټکېږي، ګورئ اډوکې کریک نشي. ګورئ که وینه وټکېده او اډوکې کریک شو نو بیا هم ذمواري دي، زیوال به نه کوي په پسته پسته کې. ټیک ده که نه؟ چې وینه هم نه تورېږي او اډوکې هم نه کریک کېږي، وال به داسې وال کوي. ګورئ دا ته چې پرې راباندې کې او دا لاس وله مات کړي، هغې دا لاس غاړې ته نیولی یي که نه، دا لاس یې غاړې ته ورچولی، دا لاس یې مات کړی. تا له شریعت د دې اجازت درکړی دی. یوه تله را روانه ده، ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. الله به دا انصاف کوي. الله وایي تله د انصاف په لګو، انصاف به د ښځې او د خاوند ترمنځ کوم. دا ښځه به راوغواړم او خاوند به یې راشي. ښځه به وایي ما له لاس مات کړی و، زه به وایم جوره مې څه کړی و. دی به وایي
زما خبره نه ومنلې. نو الله به ملایکو ته وی وتلی د ښځې دا جرم وتلی او بل طرف ته ورسره دا لاس ماتېده کېدی. کم پې سیوا شو ملایک به وایي جرم یې کم او د لاس ماتېدل خو سیوا و. دومره غټ جرم خو نه و. الله به وی والی د دې خاوند نه انتقام دی بیبي دغه. ته څه وایې چې دا زما خوښه ده؟ څه کوم نه به کومه. کله وله لاس ماتی، کله وله خپې ماتی، کله وله سترګه دې ځای ته رارسولي، کله سترګې پټې شوي، داسې والته کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث قدسی دی رب العالمین وائی د قیامت په ورځ به د ښځې حساب د خاوند نه الله وی زه په خپله علم په خپله. نو کو الله له حساب ورکولی شي بیا خو ټیک ده چې الله له حساب ورکولی شي د ښځې حساب به الله په خپله د خاوند نه لي. څه دې خیال دی حجي صاحب و؟ څه دې خیال دی تبلیغي صاحب و؟ څه دې خیال دی مولي صاحب و چې تلې ته دې مخامخ کي چې د بیبي سره یې څومره ژوند ایستلی و چې وایي چې 50 سال د خلکو سره تیل نشي، د چا 50 کاله، د چا دې معامله کې ډېر یریږئ. ګورئ مونږ اړو وایو نه چې د بیبي متعلق پم چرته تپوس کېږي. او دا ته څه وایي د دې حساب به الله په خپله علي په میدان محشر کې تپوس به وشي څومره ژوند یې تېر کړی و. 50 سال یې د بیبي سره تېر کړي و. وتلی وله دا 50 سال وله تلې ته وتلی. حاجي صاحب و، تبلیغي صاحب و، امیر صاحب و، مولي صاحب و، ته خو په بار لوی زبرګي خو چې دا 50 سال دله تلې ته مخامخ کی او په تله کې وزن راوخیږي چې بیبي وایي چې په 50 کاله کې د ما ته په خوله چرته خوږه خبره نه وکړي. ما ته حساب والی، ما له حساب والی. څه به کوو لومبې به راله دا تلي په تله کې به اول داګ دي ښه په دې کې به ډېر شي وښویږي ښه واو ډېر شي دا ډېر زبرګان به پکې پورې پراته وي ښه دا په بار زبرګان دي ښه دا زبرګي د دندې زبرګي په کار ده دا د بار زبرګۍ باندې کار نه کېږي. نبی علیہ السلام صحابو ته تقریر کو ما ته ګورئ صحابو ته وی په تاسو کې غوره زم تاسو ته وایم په تاسو کې غوره څوک دی؟ نبی علیہ السلام صحابو ته وی خیارکم خیارکم صحابو وورئ په تاسو کې غوره په تاسو کې غوره هغه کس دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي هغه په تاسو ټولو کې غوره دی ښه او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه په تاسو ټولو کې د بیبیانو سره زه ښه یم. نبی علیه السلام وفرمایل ښه دا تاسو موږ په څه روان یو مړه دا موږ څه وایو چې دا چېرته موږ انډیا سره جنګېدلو وینز هم ترې راوستي دي. او نه ازاده ښځه نه ده د پلار نشته د دې مور نشته خاوند ښځه وخله چې لاس یې اوچت کو چې ګزار یې راپرېښود نو لاس یې ونیو ښځې ورته یې وووه راپرېږده ګوزا وی نه نه راپرېږدم وی راپرېږده وی نه راپرېږدم وی ولې وی زما یو لور واده شوې ده ما ته هغه رایاده شوله چې که په هغې خاوند لاس اوچت کړي نو زه به هغه برداشت کوم د دم د چا لور ده ته ولې دا لاس راپرېږدې ستا لور بل کور کې نه ده واده ته ولې دا لاس په دې اوچتئ د دې لاس په الله تپوس کوي ښه نو ښځه والی شي خو داسې وال به نه کوي دا تاسو چې کوم وال کوئ ښه که وال دې داسې کړي نو معامله ورسره دلته کلیر کوه ګورئ ښه ټیک ده که نه دلته معامله کلیر کوه ګورئ. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام دواړه روانو وی منډه نه وو وی منډه نه وو وی ولې نه چې دواړو منډه کړه بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها ته منډه وګټله وی څه موده پس چې بیا منډه کړه نو امام الانبیا رانه منډه کې مخکې شو چې مخکې شمانه بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها وی زه لږه خفه غونته شوم نبی علیه السلام وی خدا د هغې بدله شوه که نه ته ولې خفه کېږي خو یو ځل تا ګټلې وه یو ځل ما وګټله بس عدل په بدل شه که نه دې کې د خفګان څه دي دومره به د بیبي د رضا خیال ساتي ښه نه که څه داسې وال ټکول دي کړي څه لاس خپه دې ول مات کړي که نه نو اوس ترې نه معامله ورسره کلیر که و یو تله به راپسې الله را لګوي بخلی دې یمه بخې مې اوبه مې بخې ګورې هغې تله کې به رانه ستا حسابه دي دا داسې را روی نه دي ښه نو د شریعت اجازت تاله د والو درکوي خو ګورې داغ به نه جوړئ وینه چې
تور نشي اډو کې کریک نشي دي سوال وکي ها مطلب مړه سي يرول بکای لکه ٹھیک نه ده اشرف علي تنوي رحمت الله علیه تقریر کو ها او هو اکابر اکابری ها زیبا زبلار شمدا یو کدا ټول تقریر د نیر شیدا یو خبره و یاد ای خاینشه دا بنیری دا ما یو کړي وکیل خان دا ټلیفون کې مولوی سیو مونږ خو پرش کو او ټکم پرې خېده ته بیا کلی ترانه لی ها دا بدرته یاد اشرف علي تنوي رحمت الله علیه تقریر کو تقریر چې منست اورسو نو یو لطیفه وکړه دینه پته ولګی چې زمام تقریر له اوس منست ورسید ها اشرف علي تنوي رحمت الله علیه تقریر کو خلق ته وی د تقریر په منس کې وی یو مار راغی وی یو پیر سیب ته وی چې بیت راته وکا لاس نیو در نکوم وی پیر سیب ورته چې ما نه خو بیت مکو وی چې ولی وی چې مړه ته ما نه بیت مو کې بیا خلقوم چې بار ټکونه ورکه خلق وو چې دا څنګه مار دی ٹھیک ده نو ما نه بیت مکو هغه ورته یاره حضرت بیت راتو کا خلق بنی چې چم خیر دی ځه بیت ته واغس مار چلار نو مار خو بیت کړو خو زبرګ مارو کنه نو خلق نه چې نو ما شومان چې مارولې دو ټکو ټکې نه ورکو نو ما شومان وراغس کله به یو بل را پرې خو دو کله به دیوال را په چې چل کول نه نو دا غمار د سر نه پټ وختو چې پیر صاحب لاره وظیفه تازه کول پیر صاحب ورته چې تاسو زره چل شوی چې تا راته وی چې ټک مور کو جو دې حال تراله پیر صاحب ورته تا ته ما د ټک ویلو وی تا سره پرشم پرې خېره نو پرش بده کو ټک بده نه ورکو دا اشرف علي تنوي رحمت الله علیه بیبیانو ل ټک مور کوي پرش په کوي ها اسره دور دباو کوي دې سره ټک مور کوي ک ټک ورکه خو بیا ډوکې کریکی کنه بیا وینه توریږي کنه اسره پرش کوي اکه دا پرشم نه کوي کنه نو بیا به ته وای چې بورقا غبه وای چې پړونه ته به وای پړونه به وای لوپټا ته به وای لوپټا غبه وای سرتورا نو پرش پکوي ښا وا پرش پکوي نو خیر د والو اجازت شریعت ورکی خو په حدود کې دننه خزه ته توای ځان د شریعت مطابق سنبال کا دا ځان نه سنبالي دا خزه والش دویم ته دی توای فرض منځ کو دا نه کیته وخلش دریم دا ساده اجازت نه بغیر د کور اوزی ته والے شیخه په دې درو خبرو خزواله شیخه